بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله مولانا العظيم ورنمغا طالب العلم فضيلت ذكر کو چې الله رب العزت کوم مرتبه او کوم درجه طالب العلم ته ورکړي و نو یو بل مسله ذکر کو چې الله کوم مسلمان ته کوم نعمتونه ورکړي یا کوم نعمتونه ورکړي وي دا الله د نعمتونو شکریا ادا کول او د الله حمد ویل ماسي کوم آیات تلاوت د سورۃ البقرہ نمبر آیات الله رب العزت فرمایي فذكروني اذكركم تاسو ما یاد وئ ته تاسو یاد کړئ تاسو ما یاد کړئ په اطاعت او عبادت باندې ضرور تاسو یاد کوم چې انعامات باندې په ثواب او په جزا او په خیر کثیر باندې او شکر لي ولا تکفرون زموږ نعمتونو شکریا ادا کړئ او ناشکری مه کوئ نو د ټول لوی احسان د ټول لوی نعمت هغه د ایمان ده چا ته الله د ایمان د نعمت ورکړ اور ایمان د نعمت نه برخمن سره د دې مسلمان باندې الله شکریا ادا کول لازم دي ذکر ایمان داسې دولت تا ایمان داسې نعمت تا چې د دې عوض پر کول یا د دې شکریا ادا کول دا ممکن نه ده محال ده او بیا مسلمان باندې لازم ده چې حتی الوسع د الله د نعمت شکریا ادا کړي بیا د ایمان د دولت نه وروسته نور ډېر واړه نعمتونه الله مسلمان ته ورکوي یوازې د انسان په بدن کې څومره نعمتونه الله یې کړي د دې ټولو نعمتونو حمد او شکریا ادا کول په باندې لازم ده تقریبا 360 بندونه دا په انسان کې چې د انسان د یو بند سي په ټول دنیا کوشش وکړي دا یو بند انسان نشي خلاص کولای نو د دې هر بند په مقابل کې مسلمان باندې الله شکریا ادا کول دا فرض لازم ده دوی چې الله فرمایي ان شکرتم لازیدنکم چې تاسو د الله د نعمتونو شکریا ادا کړئ تاسو د الله د نعمتونو په مقابل کې د الله حمد ویلي د الله شکریا ادا کړئ الله وی لازیدنکم زه د نعمتونو درته زیات کړم نو ګوره الله ایمان ته نصیب کړ نو ته د الله شکریا ادا کړه د الله حمد ووایه د الله د نعمتونو خزانې ډکې دي د ایمان نه ما سوا د نورو نعمتونو له ویلې به الله حمد و تاسو باندې وکړي خو چې ته موږ تاسو د الله د یو نعمت بېفرض د ایمان د دې شکریا ادا کړو د نورو نعمتونو دروازې به الله حمد و تاسو باندې راخلاصېږي احادیث میں مجھے موضوع کے لیے زیادہ راغلی اور نئے حدیث دا حضرت ابی هريرة رضی اللہ عنہ روایت ہے ابو هريرة رضی اللہ عنہ فرمائے ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اوتی لیلۃ اسری به بقدحين من خمر ولبن ابو هريرة رضی اللہ عنہ فرمائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لمعراج بشبوانی اسمانو توقوتو رسول الله ته دوه پیالې راوړل شوې په یوه پیاله کې شراب او په بله پیاله کې لبن او شیدې وې فنظر الیهما رسول الله دواړو ته وکتل دین معلومېږي چې رسول الله ته په دې کې اختیار
چې هر یو دې اخلي. نو فنظر الیهما رسول الله دې دواړو پیالو ته وکتل فاخذ اللبن هغه د خوی چې کومه پیاله وه د شودو هغه یې راواخیسته. فقال جبريل عليه السلام وویلې الحمد لله الذي هداك ټول سره هغه ذات لرله هداك للفطرة سمې لارې ته برابر کړي سمه لارې تا ته وښودله. لو اخذت الخمر غوت امتك که چېرته تا شرابو پیاله راخیستې وی د تا امت به ګمراه سوی و. ځکه دا شراب اصل د ګناه ده. الخبائث ورته وایي د خبائثو مور دې شرابو ته ویل کېږي. نو بیا وایي دا امت د شرابو په محبت کې دومره لوېدلي وو چې کوم ګناهونه او کوم فسادات هغه به دوی نه صادرېدل. ځکه الخبائث شرابو ته ویل کېږي. نو الحمد جبريل عليه السلام دلته الله حمد ویلې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم شهود پیاله راواخیسته. نو حمد جبريل عليه السلام ویلې چې الله ته سمې لارې ته برابر کړي تا ته سمه لاره وښوده. یعنې دا شراب د پیالې په دې باندې د شهود پیالې ته تا ذهن دې تا زړه هغې ته برابر همدارنګه ته بل وې نام حضرت ابي هريره رضي الله عنه روایت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل امر ضبال لا يبدا به الحمد لله فهو اخطاء لا يبدا به بحمد الله فهو اخطاء. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائے ہر زیبال کار ہر ذیشان کار ہر مرتبی والا کار لا يبدأ فيه بالحق الحمد لله سبحانه کی شروع ونشی با الحمد لله سرا فهو اقطع اغتار بلندی بی اغتار با بیفائدی بی اغتار با بیبرکت بی. یعنی دا ہر ذیشان والا کار ہر مرتبی و منقبت والا کار چې مسلمان شروع کوي باید د هغې مخکې الحمدلله ووایي. په ابتدا کې د بل حدیث کې د بسم الله ابتدا راځي. د دې ابتدا یو حقیقي او بله ابتدا یې اضافي او دا مسله ده. نو کوم کار چې د زیبال او ذیشان والا کار وي او هغه کې به الحمدلله سره شروع ونشي د الله حمد او د الله ثنا یې په سر کې وویلی شي هغه کار به اقطاع وي لنډی او کوچی او بېفایدې به وي بېبرکته به وي. نو په دې حدیث کې د حمد فضیلت ذکر شوی چې د هر کار نه مخکې باید الحمدلله وویل شي شروع په حمد باندې وشي. همدارنګه متنابل روایت د ابي موسی اشعري رضي الله عنه روایت ده. هغه فرمایي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال ورسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان مات ولد العبد چې کله د بنده بچی مړ شي چې کله د یو عبد او د یو انسان او د یو بنده بچی مړ شي قال الله تعالی لملائکته الله رب العزت ملائکو ته وایي قبضتم ولد عبدي تاسو قبض کړئ زما د بنده بچی زما د بنده د بچي روح هم قبض کړو فیقولون نعم ملائکو ته وایي وو هغه موږ قبض کړو د هغې روح موږ قبض کړو. فیقول قبضتم ثمرة فؤاده بیا ورته الله رب العزت فرمایي چې تاسو قبض کړئ ثمره د فؤاد میوه د زړه د بنده زما زما د بنده د زړه میوه مو قبض کړله. ځکه دلته تعبیر په دې حدیث کې د بچي نه په میوې سره شوی ځکه دا بچی زړه ته د پلار او د والد او د مور زړه ته ډېر نږدې وي ډېر محبوب وي ورته. نو بیا الله رب العزت ورته فرمایي قبضتم ثمرة فؤاده تاسو قبض کړ میوه د بنده د زړه زما زما د بنده د زړه میوه مو قبض کړه. فیقولون نعم ملائکې ورته وایي وو. فیقول ماذا قال عبدي
بیا الله رب العزت فرمایي چې تاسو د ما د بنده د زړه مې وقبض کړه، ما د بنده بچی مو قبض کړ، ما د بنده څه ویلې ځکه دا بچی پلار او مور ته محبوبترین شی وي. اوس د دا بچی چې قبض کړ ده ته دک ورسېده، ده ته خفګان ورسېده، دی په غم کې مبتلا شو، دی په امتحان کې مبتلا شو. اوس د ما د بنده څه ویلې د ما د بنده د دې بچي د وفات کېدلو نه وروسته څه مطالبه وه، څه یې ویلې؟ فیقولون ملایکې ورته وایي حمدک واسترجع، ستا ستاینه ویلې دا د بنده او انا لله و انا الیه راجعون، دا کلمات یې ویلې. خو دا ګوره هلته چې کله بنده او مسلمان د الله د دین نه خبرې د نن سبا مسلمان ورور یا د مسلمان خور بچی چې وفات شي خپل ګریوانونه شي کوي، خپل ویښتان شي کوي، خپلې کپړې شي کوي، چغې او سورې اسمان او ځمکې اوري. نو په هغه وخت کې دغه انعام او دغه ثواب او اجر ورته میلاویږي چې کله د بنده بچی مړ شي او دی د الله حمد ووایي انا لله و انا الیه راجعون، دا کلمات ووایي. نو بیا دې نه وروسته فیقول الله تعالی، الله تعالی د ملایکو ته وایي ادعوا لعبدي بیتا من الجنه، زما د بنده ته په جنت کې یو کور جوړ کړي او وسموه بیت الحمد، نور ورته بیت الحمد کېږي، د حمد کور د هغې نوم ورته کېږي. ځکه د بنده ته چې دومره لوی خفګان او تکلیف او درد ورسېده، دومره لوی غم ورته ورسېده، دومره لوی خفګان ورته ورسېده، باوجود د دې غم او د دې خفګان نه د بیا د الله حمد وویلې، ده د الله ثنا ذکر کړله او د انا لله و انا الیه راجعون وویلې. نو دلته اوس په جنت کې دي بچي عوضو په مقابل کې، یعنې حمد ویلو په مقابل کې الله ورته وایي دې ته په جنت کې کور جوړ کړئ. وګوره د الحمدلله ویل، د الله د ثنا ویل په دې سخت وخت کې څومره لویه فایده جوړه شوه، څومره فایده یې وکړله چې الله ده ته په جنت کې کور جوړوي. د دې ورکې خبرې د دې لږ وخت په دې لږ وخت کې څومره لویه فایده ده وکړله. بچی مې هسې مباح کېده، ځکه تقدیر کې الله هم دغه وخت ورته لیکلی و. نو اوس یې د هغې باوجود دی د الله په دې قضا باندې راضي شو، دی د الله په دې فیصله باندې خوشحاله شو او راضي شو او الحمدلله یې وویلې او انا لله و انا الیه راجعون یې وویلې. نو الله به ده ته جنت کې یو کور جوړ کړي او هغه کور ته به کور د حمد ویلې کېږي، نوم به یې دایي. وګوره د حمد د الله د ثنا ویلو څومره لوی فضیلت ده. همدارنګه ورته دا یې وویل، دا بل حضرت انس رضی الله عنه روایت ده. حضرت انس رضی الله عنه فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الله لیرضى عن العبد یأکل الاکلة فیحمده علیها. ان الله لیرضى عن العبد، الله راضي کېږي د بنده نه چې بنده یو کفره ډوډۍ وخوري، یو کفره ډوډۍ وخوري او د هغې نه وروسته د الله حمد ووایي. الله په دغه یوې کفرې خوراک نه وروسته د الله په حمد ویلو سره الله د دې مسلمان نه راضي کېږي. چې یو مسلمان یو کفره ډوډۍ وخوري او د هغې نه وروسته د الله حمد ذکر کړي، نو الله د دې مسلمان نه په دغه حمد سره د دې الحمدلله سره الله له دې نه راضي کېږي. همدارنګه ورته ویشرب الشربة، او چې یو غړپ اوبه وڅښي یو مسلمان فیحمده علیها، او په هغې باندې د الله حمد ووایي، د الله شکریه ادا کړي په هغې باندې، نو په دې سره هم الله د دې بنده نه څنګه کېږي؟ راضي کېږي. نو ګوره دا خوراک کول او دا څښاک کول دا د الله نعمت ده، دا د الله نعمتونه دي او په دې نعمتونو باندې د الله حمد ویل، د الله شکریه ادا کول دا د الله د رضا سبب ګرځي. نو ګوره د الله په نعمتونو باندې مسلمانانو باندې لازم ده، مسلمانانو ته پکار ده چې ناشکري ونه کړي. نن سبا مسلمانان ډېر ناشکره دي، معمولي تکلیف او امتحان نه یې ورباندې راغلی. نو بیا د الله د دې ټولو نعمتونو د دې یو تکلیف سره د دې ټولو نعمتونو ناشکره شي،
بیا دې ټول نعمتونو شکریه نه ادا کوي بیا فریاد کوي بیا چیغې وایي بیا فریادونه کوي او هلته بل طرف ته الله د نور نعمتونو ته نه ګوري چې ګوره الله خو قادر مطلق ذات ده الله په هر څه کولی شي نو باید په هر حال کې په هر وخت کې دی د الله د ټولو نعمتونو شکریه ادا کړي او د الله حمد ووایي او د الله په قضا باندې دی راضي شي ګورئ که چېرته مسلمان د الله په قضا باندې راضي هم نه شي خو د الله چې څه فیصله وي هغسې به کېږي که دی هر څومره فریاد وکړي هغسې به کېږي د الله د فیصلې مطابق خو دې نه پکار دا ده چې دی د الله په فیصلې باندې راضي شي او د الله د نعمتونو شکریه ادا کړي او بل طرف ته که د الله د نعمتونو شکریه ادا کړه الله ربالعزت په خپلو نعمتونو کې دلته زیادت وکړي کوم نعمتونه چې ورکړي او په هغه نعمتونو باندې د الله حمد ویلې د الله شکریه یې ادا کړه په دغو نعمتونو کې به الله زیادت وکړي مسلمان ته نور ډېر زیات نعمتونه به الله دې مسلمان ته ورکړي نو الله دې همیش دپاره موږ تاسې شکرګزار وکړي چې موږ تاسو ته الله د نعمتونو شکریه ادا کړو موقع من الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الله دې ټول قربانیو ته عمل کولو توفیق رانصیب کړي الله سامعین اوریدونکي حاضرین ټولو ته عمل کولو توفیق ورنصیب کړي الله ټولو ته عمل کولو توفیق ورنصیب کړي الله موږ شکرګزار جوړ کړي الله د ناشکرۍ نه وباسي الله همیشه دپاره زموږ په ژبو باندې حمد او ستا د نعمتونو شکرې جاري وساتي الله ډېر شکرګزار یو الله دې تا د نعمتونو ډېر شکرګزار یو الله کما حقه شکریه او حمد ونشو ادا کولی الله موږ ته توفیق د حمد او شکرې د ادا کولو راکړي الله ستا رضا نصیب کړي الله یې موږ طالبانو ته به عمل علم نصیب کړي الله حافظان ترې جوړ کړي الله علما ترې جوړ کړي الله د دین خادمان ترې جوړ کړي الله موږ ټول د دین خدمت واخلي الله موږ ټول د دین خدمت واخلي الله موږ ټول د دین خدمت واخلي الله ستا رضا نصیب کړي الله رسول الله رضا نصیب کړي وحمد الله ان الله